وظیفه په کوم ډول پیدا کړم؟ کوم ویب سایټونه دي چې زه پکې کولی شم چې وظیفه د خپل ځان لپاره د خپل مسلک مطابق وګورم او څه ډول ورته اپلای کولی شم؟ سلام، خالد دانشیار یم. انشاءالله په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ او په کوم ویب سایټونو کې تاسو کولی شئ د خپل مسلک مطابق او د خپل ځان لپاره وظیفه ولټوئ. همچنان کله چې تاسو د خپل مسلک مطابق وظیفه وموندله یا پیدا مو کړه، نو څه ډول ورته اپلای کولی شئ یا ورته نوم لیکنه څنګه کولی شئ یا سی وي ورته څنګه لیږلی شئ. زیاتره داسې کسان شته چې حتی کې په دې هم نه پوهېږي چې ویب سایټ څنګه خلاص کړي. نو انشاءالله په دغه ویډیو کې چې ویډیو کیدای شي چې لږه اوږده شي، خو بیا هم تر اخره پورې وګورئ تر څو پورې چې په دې پروسه باندې مکمل پوه شئ چې څنګه کولی شئ چې وظیفه پیدا کړئ او بیا ورته اپلای وکړئ یا سی وي خپله ورته ولېږئ. د ویډیو د شروع کول نه مخکې که چېرته زما یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست، یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه دغه ویډیو مو که خوښه شوه لایک یې کړئ، همدارنګه نورو سره هم شیر کړئ یا شریک کړئ. تر ټولو لومړی زه راځم براوزر اوپن کوم. ګوره براوزر ما سره تیار ګوګل کروم اوپن دی. نو تاسو سره چې هر یو براوزر په کمپیوټر کې انسټال وي، که حتی که چېرته موبایل کې هم تاسو یاستئ، د موبایل له طریقه هم کولی شئ دغه ویب سایټونه ویزټ کړئ یا وګورئ. نو زه راځم ګوګل کروم اوپن کوم. په دې ځای کې به ګوګل ته تاسو راشئ، دلته به څه ولیکئ google.com. که چېرته تاسو ته د ویب سایټ نوم مکمل یاد وي، نو تاسو کولی شئ چې په دغه نیو ټیب کې زه لیکم مثلا jobs.af. مثلا دغه د وظیفو پیدا کولو لپاره یا د وظیفې چې کوم اعلانیږي په دغه ویب سایټونو کې اعلانیږي، یو jobs.af ده، دویم اکبر.org ده، همچنان کارموندنه هم شته ده، ځینې نور ویب سایټونه هم شته چې د هغې له لارې تاسې کولی شئ چې وظیفه د خپل مسلک مطابق پیدا کړئ. ښه زه راځم دغه jobs.af ما دلته ولیکه او انټر کوم یې، نو ما ته به د jobs.af ویب سایټ راخلاصېږي چې په کوم کې وظیفې اعلانیږي. همدارنګه تاسې کولی شئ په ګوګل ته راشئ. زه google.com مې ولیکه، ګوګل ته راغلم. اوس که چېرته اکبر تاسې داسې ولیکئ اکبر جابس، نو هم تاسو داسې راخلي. که چېرته ACBAR باندې لیکئ هم راخلي. نو مختلفه کیورډ دي چې د هغې له لارې تاسې کولی سرچ کړئ او هغه د اکبر ویب سایټ تاسو ته مخې ته راشي. نو زیاتره کسان اکبر نه استفاده کوي، اکبر ویب سایټ ګوري، همدارنګه jobs.af ګوري، کارموندنه هم شته ده. زه بیا راشم ګوګل کې بیا سرچ کړم کارموندنه، فکر کوم چې همدغه شی ده کارموندنه.com ده، فکر کوم کارموندنه.com به زه اوپن کړم. ښه د ټولو ویب سایټونو هغه طریقې تقریبا یو شی ده، هغه ډیزاین لږ څه فرق کوي. نو چې یو تاسو زده کړئ انشاءالله به ټولو باندې پوهېږئ. زه راځم دغه اکبر.org هم دلته خلاصوم. نو که چېرته په نیو ټیب کې تاسې اکبر.org ولیکئ په دې طریقه باندې، نو دا به هم درته jobs.af راخلاصېږي، ځکه په دې ځای کې دغه ACBAR د هغوی ډومین ده. نو که چېرته تاسې AKBAR ولیکئ، نو دا به دلته ریډایرکټ کېږي. دا دوی داسې طریقه کړې ده چې دغه ویب سایټ ډومین یې هم اخیستی ده او دلته دوی ریډایرکټ کړی. خیر هغې مسلې ته به نه ځو. زه راځم تر ټولو لومړی اکبر جاب لیست جاب ته راغلم. که چېرته تاسې مین پیج ته راغلی، نو تاسې په دې ځای کې مینیو کې کتلی شئ، ګورئ جابس کې جاب سینټر. نو دلته هغه مختلفې وظیفې دي چې کوم اعلان شوي دي. تاسې کولی شئ دلته یې فلټر هم کوئ یا سرچ کوئ. مثلا زه سرچ کوم ویب ډیولپمنټ سرچ، ګورئ ویب ډیولپر یا ویب ډیولپمنټ په دې ځای کې کوم وظیفه نه ده اعلان شوې. نو تاسې کولی شئ چې مثلا دلته زه سرچ کوم منیجر سرچ، نو هغه منیجر چې کوم پوسټونه دي هغه به تاسو دلته راځي، لکه پروجیکټ منیجر، TB پروجیکټ منیجر، همدارنګه سیټي منیجر، لوجسټیک منیجر یا مدیرې تدارکات چې ورته ویل کېږي، همدارنګه اپریشن منیجر، یعنی منیجر چې کوم وظیفې دي هغه به ټول تاسو ته راځي. همدارنګه فلټر جابس بای لوکیشن، په کوم ځای کې تاسو غواړئ. مثلا زه غواړم چې په کابل کې وي، صحیح، نو زه دلته کابل انتخابوم. همدارنګه کومه کټګري وي باید، ګورئ هغه په خپله د کابل کې چې کوم وظیفې دي هغه په دې ځای کې راځي. ګورئ ټایټل ده، کمپني ده، لوکیشن ده، کلوزینګ ډیټ ده. نو د کابل ولایت هغه وظیفې په دې ځای کې راښکاره شوې. نو تاسې کولی شئ کټګري هم دلته ورته انتخاب کړئ چې په کوم کټګري کې دوی باید دغه تاسو ته فلټر شي.
نو دلته چې کومې وظیفې دي تاسې کولی شئ چې په هر یو باندې اپلای وکړئ. مثلا زه راځم اکاونټنټ په کوم ځای کې ده؟ سولا سکول لیډرشپ افغانستان. سولا سکول کوم ښوونځی ده البته. نو تاسې کولی شئ په دغه اکاونټنټ باندې کلیک وکړئ. نو دغه وظیفه چې کوم اعلان شوې ده د دې ډیټیل درته راځي، یعنې تفصیلي مکمل. البته پوزیشن ټایټل دا یو ده. اکټیویشن ډیټ یعنې په کوم تاریخ باندې اعلان شوې ده. وخت اناونس ډیټ دا ده. ایکسپایر ډیټ یعنې په کوم تاریخ باندې به دغه کلوز کیږي. په دې کې هم د هغوی تفصیل ده چې جاب لوکیشن کابل، نیشنالټي افغان، کیټګري فاینانس، امپلای ټایپ فل ټایم، پارټ ټایم، فل ټایم. په دې باندې هم باید تاسې پوه شئ چې فل ټایم یعنی د سهار نه تر مازدیګره پورې چې هغوی کوم وخت ده نو مکمل باید تاسې ورسره اوسئ. او پارټ ټایم په دې معنی باندې چې تاسې ته یو ټاسک درکوي، یو کار درکوي چې په هر وخت کې مو وکړه، هغې ته پارټ ټایم جاب ویل کېږي. همدارنګه سیلري د ادارې چې کوم پالیسي ده از پر ارګنایزیشن سیلري، بعضې وخت کې دلته تیر سیلري هم مشخص کړي وي. وکینسي نمبر دی چې دغه نمبر چې کله تاسو سی وي لیږئ نو دغه وکینسي نمبر تاسو ته پکار ده تر څو پورې چې هغوی ته مشخص معلوم وي. نمبر آف جابس څو کسان دوی ته پکار دي؟ یو کس دوی ته پکار ده. سټي قلعه فتح الله، ارګنایزیشن سولا سکول لیډرشپ افغانستان. همدارنګه ایئرس آف ایکسپیرینس یعنې ته څو کاله تجربه ولرئ چې دې وظیفې ته اپلای وکړې. دلته دوی لیکلي 2 or more years یعنې 2 یا 2 کالونو نه زیات. کانټراکټ ډیوریشن 1 year. جنډر فیمیل دوی ته پکار ده. بعضې داسې وظیفې وي چې هغلته میل فیمیل پکار وي، یعنې مشکل نه ده چې هر یو وي. بعضې داسې وي چې تنها میل وي، بعضې فیمیل. نو دلته تیار مشخص شوي، داسې نه چې تاسې میل یاستئ، نارینه یاستئ او تاسې د فیمیل پوسټ چې کوم اعلان شوی فیمیل لپاره ده او تاسې ورته اپلای وکړئ نو دغه هم مهم ده چې تاسې باید دلته وګورئ چې دا د چا لپاره ده. ایجوکیشن کالج ډیګري ان اکاونټینګ یعنې تاسې په کوم برخه کې باید ډیګري اخیستې وي. دلته ویلي دي چې په اکاونټینګ کې تاسې باید ډیګري کړې وي. کلوزینګ ډیټ 16 اپریل 2021 جنوري مارچ یعنې یو میاشت وروسته. ښه about سولا سکول اف لیډرشپ افغانستان یعنې دغه ادارې په اړه باندې به دلته معلومات وي. دغه ادارې په اړه باندې معلومات چې کوم دي دا باید تاسې حتما ولولئ، ځکه که چېرته تاسې شارټ لیست شوئ، تاسې انټرویو لپاره وغوښتلی نو حتما باید تاسې د هغې ادارې چې کوم کار کوئ نو تاسې باید د هغې په اړه باندې لږ ډېر وپوهېږئ. جاب ډسکرپشن د جاب د هغه یا د وظیفه چې کوم اعلان شوی د دې معلومات دي. prepares timely and accurate monthly reports and verifies monthly summary data یعنې دا هغه مکمل باید تاسې ولولئ تر څو پورې چې تاسو ته خپله دغه وظیفه مشخص وي، معلومه وي چې کولی شي او که نه. جاب ریکوایرمنټ څه شی دي یعنې ضرورتونه څه شی دي چې کوم شیونه باید په تا کې وي تر څو پورې چې دغه وظیفې ته اپلای وکړي. کالج ډیګري ان اکاونټینګ باید ته ولرئ. 2 or more year experience working as an accountant 2 یا 2 کلونو نه زیات کاري تجربه تاسې نه غواړي. strong microsoft excel user یعنې تاسې باید excel یاد وي. fluency in english دري and پشتو یعنې په درې وړو ژبو باندې ته فلوئنسي صحیح خبرې وکړای شي. submission guidelines څه شی ده چې دلته لیکلي kindly submit your resume to دا یعنې دغه ایمیل ته به تاسې څه کوئ سی وي به لیږئ. زیاتره ملګري داسې وي چې دغه ټول حتی کې دې لینک ته هم راشي وګوري بیا به دې نه پوهېږي چې زه اوس دوی ته سی وي په کوم ترتیب باندې ولیږم، یعنې څه ډول سی وي ورته ولیږم، طریقه یې څنګه ده. ګورې همیش لپاره په دې اخر کې لیکلي سبمیشن ګایډلاین او سبمیشن ایمیل، یعنې په کوم ایمیل باندې به تاسې خپله سی وي یا ریزیومې ورته لیږئ. نو دلته تیار د هغوی هغه ایمیل یې لیکلی وي، ایډرس یې لیکلی، نو تاسې به دا کاپي کوئ او بیا به ورته ایمیل کوئ. ښه زه دلته دغه جابس ډاټ اف ته هم راځم تر څو پورې چې دې سره هم تاسې لږ ډېر بلد شئ. مثلا دلته مختلفې وظیفې دي ګورئ، کسټم کلیرنس آفیسر، اسسټنټ فاینانس مینیجر، مختلفه قسم وظیفې دي چې کوم یو تاسو سره سوټیبل وي، جوړ وي، تاسې به همغه ته اپلای کوئ. مثلا زه راځم دغه 4 شمارې ته 4 پیج ته، په دې کې فل سټیک ویب ډیولپر یعنی البته زما مسلک ده، زه به راشم دا به اوپن کم. په دې کې هم همغه طریقه ده. دلته پوزیشن ټایټل دی بیچلر ډیګري باید ولري، افغانستان کابل کې د فل ټایم ده، 125 کسانو دا لیدلی ده، 125 کسانو تر اوسه دغه لینک اوپن کړی دی، یعنی ثبت نام نه دی کړی ورته.
ښه اپلای ناو دلته هم شته د چون تاسې به په دې باندې نه کلیک نه کوئ ځکه چې ایمیل یې تیار ورکړی ده. نو دلته که چېرته تاسې اپلای ناو باندې کلیک وکړئ دلته اکاونټ باید جوړ کړئ او هغې نه وروسته اپلای کوئ. ښه ډیټ پوسټ ډیټ په کوم تاریخ باندې اعلان شوی، په کوم تاریخ باندې دغه ختمیږي، ویکنسي نمبر ده، فنکشنل ایریا په کوم برخه کې باید تا کار کړی چې د وظیفې ته ته اپلای وکړي، ریفرنس نمبر ده چې دا په ایمیل وخت کې تاسو ته پکارېږي. ورک ټایپ فل ټایم د جنډر څوک پکار ده، میل. لکه څنګه چې په اکبر کې هغې وظیفې ته څوک پکار و فیمیل و، نو دلته یې ګوري میل دی. یعنې هرې وظیفې کې فرق کوي چې کوم میل ده میل لپاره، فیمیل لپاره. نیشنلټي افغان، ایرس آف ایکسپیرینس 2 کاله باید تجربه ولري، 2 کاله باید تجربه ولري. یعنې دغه ټول معلومات باید تاسې وګورئ. که چېرته دغه وظیفه تاسې لپاره مناسب وي نو تاسې به څه شی کوئ، دې لپاره اپلای به کوئ. ګورئ اباوټ ایور سیټ ایګل ایډ، یعنې دغه کمپنۍ د دې په اړه باندې معلومات دي لکه څنګه چې په هغه ویب سایټ کې و. جاب سمري ده، ډسکسډ ان ډیوټیز اینډ ریسپانسبلیټي پارټ، په دې برخه کې مو تیار ویلي دي ډیوټیز اینډ ریسپانسبلیټي څه شی دي. ویب ډیولپر از ریسپانسبل فار building and maintenance modern web application using standard web development tools. یعنی دغه ټولز دلته هغه مکمله د دوی ریکوایرمنټ ډیوټیز اینډ ریسپانسبلیټي دي، دغه هر یو باید تاسې ولولئ چې دغه کولی شئ او که نه. داسې نه چې یو وظیفه تاسې نشئ کولی، ریکوایرمنټ مو ورته نه وي کتلي او تاسې ورته تش اپلای کوئ، نو دا په دې بیا تاسې خپله هم ګیله کوئ چې ما اپلای کړې ده ولې ما ته بیرته هیڅ ځواب رانه کول شو. جواب به درته څنګه درکول کېږي چې تاسې وي کې یو شی لیکلی وي، ته ژورنالیزم نه فارغ وي او ته ویب ډیولپر په حیث باندې ورته سی وي لیږي، نو بیا داسې هېڅکله هم نه کېږي چې هغوی تاسو شارټ لیست کړي. همیش لپاره باید تاسې دغه ډیوټیز اینډ ریسپانسبلیټي دا مکمل معلومات باید وګورئ، هغې نه وروسته سی وي ولیږئ. ګورئ جاب ریکوایرمنټ دی دلته، یعنې تاسې نه څه شی غواړي، کوم شیونه باید ستا زده یي تر څو پورې چې دې ته اپلای وکړي. دلته لکه د ویب ډیولپر لپاره HTML باید زده یي، CSS with bootstrap framework دا باید زده یي، JavaScript Ajax with one of the its framework صحیح د JavaScript framework باید یو وي، PHP or OOP and MVC patterns. یعنی دغه هر شیونه د هر یو وظیفې فرق کوي چې دلته لیکلي هغه باید ستاسې زده وي تر څو پورې چې ورته اپلای وکړي. ښه جاب لوکیشن دی، په دې کې په کوم ولایت کې دا وظیفه اعلان شوي، کابل افغانستان. سبمیشن ګایډ لاین دلته هم هماغه خبره ده، suitable and qualified applicants can submit the resume to the following addresses. ښه واتساپ ته هم ورته تاسې کولی شئ چې سی وي ولیږئ. دا زما لومړی ځل ده چې ګورم چې یو څوک خپله شمېره ورکوي او بیا هغوی ته سی وي خلک لیږي، بیا هغوی اکسس کوي. خو زیاتره وختونو کې دغه ایمیل وي چې ایمیل ته تاسې خپله سی وي ورلیږئ. سبمیشن ایمیل څه شی ده، دا یو ده. نو زه څه کوم، دغه ایمیل له دې ځای نه کاپي کوم، ښه دې ځای نه به یې کاپي کوم، یوه خبره ده کاپي. اوس څه شی کوم، ما د یو وظیفه وکتله مکمل مثال ورکوم د ما لپاره مناسبه ده، نو زه څه شی کوم، اوس دې لپاره اپلای کوم. صحیح د اپلای لپاره طریقې تاسو ته ښودلې وه چې تاسې به ایمیل کوئ یا به واتساپ شمېرې ته هغه خپله سی وي لیږئ. نو زه څه کوم، زه راځم جیمیل ته. که چېرته تاسې یاهو اکاونټ لرئ یاهو به خلاص کړئ، او که چېرته جیمیل اکاونټ لرئ نو تاسې به جیمیل په دې ځای کې خلاصوئ. چون ما دې ځای کې په تیار خلاص کړی ده، په دې ځای کې څه کوم، خپل جیمیل آی ډي لیکم. که چېرته تاسې جیمیل آی ډي نه لرئ یا جیمیل اکاونټ نه لرئ نو د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې هم لینک درکول شوی ده او پورته د آی په بټن کې هم تاسو ته د دې ویډیو لینک درکول شوی. تاسې کولی شئ چې د جیمیل اکاونټ لومړی جوړ کړئ او بیا اپلیکیشن ولیږئ یا د وظیفې لپاره اپلای وکړئ. نو زه څه کوم، راځم خپل ایمیل په دې ځای کې لیکم، نیکسټ بټن باندې کلیک کوم. له هغې وروسته تاسې نه د خپل اکاونټ پاسورډ غواړي، زه به دلته پاسورډ ورکړم چې غلط نه وي. ښه کله چې تاسې خپل د جیمیل اکاونټ ته لاګین شوئ، له دې مخکې باید تاسې سی وي له ځانه سره تیاره ساتلی وي.
اوس مثلا ما په دې کې سی وي تیار له ځان سره ساتلی خالد دانشیار ریزومي، نو دغه سی وي په دې کې ما سره موجوده ده. دا سی وي به زه ورته لیږم. نو کوشش وکړئ چې پی ډي ایف کې تاسې دا پی ډي ایف ته کنورټ کړي. پی ډي ایف ته څنګه کنورټ کوئ؟ مثلا دغه سی وي د زه اوپن کوم، له هغې وروسته به زه راشم فایل ته، فایل کې به سیف از باندې کلیک وکړم، سیف از کې به ورته زه انتخاب کړم، له هغې وروسته به بیا په دې ځای کې پی ډي ایف انتخاب کړم او سیف بټن باندې کلیک کوم. ښه دا ما سره بیرته اوپن شو. نو ګورئ دلته دغه سی وي ما سره پی ډي ایف کې هم کنورټ کړم، نو کولی شم چې دواړه ورته ولیږم یا هم پی ډي ایف حالات کې چې کوم ده دا ورته ولیږم. ښه نو کله چې دا تاسې کنورټ کړه او سی وي تاسې سره موجوده وه، نو تاسې به اوس اپلای کوئ. که چېرته سی وي جوړولو باندې تاسې نه پوهېږئ، نو کولی شئ د همدې ویډیو په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله زه د سی وي جوړولو طریقه هم تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې درښیم. که چېرته تاسې غواړئ، البته که چېرته غواړئ چې زه جوړه کړم ویډیو، نو په کمنټ کې حتما ولیکئ. زه څه شی کوم، بیا راځم براوزر ته. براوزر کې د ایمیل په ویډیو کې ما ایمیل جوړولو په ویډیو کې ما دا مکمل ښودلی دی چې دا هر څه د څه لپاره دی. اوس زه راځم د کمپوز بټن باندې کلیک کوم. ښه ټو یعنی چاته تاسې ایمیل کوئ. ایمیل خو ما تیار کاپي کړی او زه څه کوم، بیا به راشم یو ځل ایمیل کاپي کوم، کوم ځای کې و، په دې ځای کې ایمیل دا یو ده، دا به زه انتخاب کړم، رایټ کلیک کاپي، را به شم دلته او په دې ځای کې رایټ کلیک پیسټ. ښه دا خو زمونږ وشو، یعنی چاته سی وي لیږم هغه ایمیل باید معلوم وي، ایمیل ایډرس باید تاسو ته حتما معلوم وي. ګورئ سبجیکټ کې باید تاسو څه ولیکئ؟ سبجیکټ کې باید تاسې هغه ویکنسي نمبر یا ریفرنس نمبر چې کوم دې ځای کې و دا به تاسې کاپي کوئ او په دې ځای کې به یې پیسټ کوئ، ځکه چې هلته یې تیار لیکلي وو چې تاسې باید دغه ویکنسي نمبر یا ریفرنس نمبر هم په دې ځای کې ولیکئ. ښه دلته زه څه کوم، جاب اپلیکیشن. په دې ځای کې به تاسو څه شی کوئ، هغه هیلو های یا سلام کلام به تاسې په دې ځای کې لیکئ. نو زه څه شی کوم، ښه دغه ټیکس ما تیار له ځانه سره لیکلی و، نو دا به هم تاسې له ځان سره لیکئ او په دې ځای کې پیسټ کوم، لکه څنګه چې ما پیسټ کړ. په دې ځای کې لیکم چې فار فردر انفارمیشن پلیز چیک my attached resume. د نورو معلوماتو لپاره زما سی وي وګورئ، مهرباني وکړئ زما سی وي وګورئ. with regards خالد دانشیار. ښه کله چې تاسې دغه مکمل ایمیل ایډرس مو ولیکه، ټایټل مو ورکه او دغه لیکل مو وکړل، ضرور نه دي چې عین شی هم دغه لیکل وي، البته تاسې خپل ورډ دي په خپله خوښه باندې د هغه به لیکئ. له هغې وروسته به تاسې په دې برخه کې تاسو ته راښکاره کېږي، ګورئ اټیچ فایل. اټیچ فایل باندې به تاسې کلیک وکړئ. په دې ځای کې هغه سی وي چې تاسې موجوده ده، نو تاسې به هغه سی وي په دې ځای کې انتخاب کړئ، اوپن بټن باندې کلیک کوئ. ګورئ په سی وي به په دې ځای کې اپلوډ کېږي. چې کله مکمل اپلوډ شوه، له هغې وروسته به تاسو شی کوئ، په سینډ بټن باندې به کلیک کوئ. نو هر کله چې تاسو سینډ بټن باندې کلیک وکړئ، دغه سی وي چې کومه تاسې اټیچ کړې وه او دغه ایمیل دا به هغوی ته ورسیږي یا هغوی به یې ترلاسه کړلی شي. ښه نو دا و د وظیفې پیدا کولو طریقه یا د خپل مسلک مطابق وظیفې پیدا کولو طریقه. همدارنګه هغه ویب سایټونه چې تاسې کولی شئ چې پکې وظیفه وګورئ، او همچنان د هغوی ته د اپلای کولو طریقه چې څنګه کولی شئ چې هغوی ته ایمیل ولیږئ یا ورته سی وي خپله ولیږئ. نو دغه یې مکمله طریقه وه. که چېرته مې ویډیو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ، همدارنګه له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، شریک کړئ تر څو پورې چې هغوی هم پوه شي، ځکه زیاتره دوستان داسې شته ده چې په دې مسایلو باندې نه پوهېږي او له نورو غوښتنه کوي تر څو پورې چې دوی ته آنلاین وظیفه پیدا کړي او سی وي ورته ولیږي. نو دا ښه دی چې تاسې په خپله وکړئ، نور په تکلیف نه کوئ او په خپله باوري شئ چې وظیفې ته اپلای وشوه. نو د راتلونکي ویډیو لپاره په الله مو سپارم. ښه وخت، خدای پامان.